د یو وخت خبره ده چې یو غریب بزګر یو امیر ترین کس له د دې لپاره ولاړه چې هغه ورسره څه ناڅه مرسته وکړي. هغه امیر ترین کس که څه هم د دنیا له خوا څخه مالامال و، بل طرف ته په زړه ډېر زیات صفا او سخي و. هغه امیر ترین کس د دې غریب کس سره د سرو زرو د سکو ډېره زیاته مرسته وکړه. غریبه، خدای دې هر کله راوله چې ته زما مرستې ته ضرورت لرې، نو زه به در سره ضرور مرسته کوم. ما ته خدای دنیا را کړي چې هر څوک زما حجرې ته راځي نو خالون لاسونه به نه ځي انشاءالله. بیا د امیر ترین کس د سرو زرو روپۍ راواخلي او د غریب بزګر ته یې ورکړي. غریبه، ها واخله او خپل کار پې وکړه، هر کله راشي. مننه، خدای دې آباد او خوشحال لره چې زما مرسته دې وکړه، او دعا مې ده چې خدای دې نوره دنیا هم درکړي او نور دې هم ژوند پراخ شه، آباد اوسې، خوشحال اوسې. غریبه، غریبان په ما ډېر زیات ګران دي. هر وخت چې د مرستې ته ضرورت درلود نو بلاجه چې زما اجرې ته راتللی شئ، زه به د هر غریب د خپل وس مطابق مرسته کوم. بیا د غریب کس روان شي د خپل کور په طرف. د کور لاره ډېره زیاته اوږده وي. دی بیا د ځنګل لنډه لار اختیار کړي چې هغه لاره ډېره زیاته خطرناکه وي. دی د ځان سره د یرې د لاسه سندرې وایي او روان وي. خو دا لاره د یو غار سره تیریږي او هلته یو زمری پروت وي. زمری چې کله دی وویني نو پسې منډې کړي او دی ځینې منډې کړي. دی چې کله ډېر زیات ستړی شي نو ودرېږي او زمری بیا هم د ده خواته منډې وروهي او حملې پرې شروع کړي. بیا چې کله زمری لومړی حمله پرې وکړي دی یې په پلته ووهي. دا رقم زمری حملې پرې کوي او دی هم ورسره په جنګ وي. آخر کار دی هم د عقل نه کار واخلي او یو دم پې ټول شي د زمري په ملا کښېني او زمری د غوږونو نه کلک ونیسي. زمری که څه هم ډېر زیات کوششونه کوي خو بیا هم هیڅ نسي کولی، هغه ځکه چې دی په ملا ناشت وي او د غوږونو نه یې ښه کلک نیولی وي. دا غریب کس چې کله له زمري سره په جنګ وي نو د کڅوړې څخه یې ټولې روپۍ په ځمکه باندې راتو شي. بیا هلته په ځنګل کې د لرګي وهلو والا یو کس په لاره تیریږي چې کله د دوی دا جنګ او جګړه وویني نو د دوی خواته راشي. دا په څه مو جنګ دی او دا روپۍ ولې پرتې دي؟ دا خو به زمري نه وي اچولي. دا کس ډېر زیات بېوقوف او لالچي انسان وي. د دې غریب کس په ذهن کې یو څه راشي او بیا د عقل نه کار واخلي. اوهو، ته خو ډېر زیات ساده انسان یې. دا زمری چې کله څوک د غوږونو نه ونیسي نو دی روپۍ اچوي. ته نه ګورې چې ما د غوږونو نه نیولې او روپۍ یې اچولې؟ ته هم راشه، د غوږونو نه یې ونیسه او ډېرې روپۍ به در واچوي، بیا به ته ډېر زیات مالدار شي. راشه. ښه دا خبره ده، نو ځکه په ځمکه باندې روپۍ پلتې دي. ته واکه ما ته هم چې زه د غوږونو نه ونیسمه نو ما ته به هم بیا روپۍ لا واچوي او بیا دا رقم به زه ډېر زیات مالداره شم. کیدای شي چې زه هم بیا له غوږونو نه ونیسم چې روپۍ را واچوي. بیا دا غریب کس له زمري څخه دی شي او دا بېوقوف کس یې څو غوږونه ونیسي په دې هیله باندې چې روپۍ را واچوي. او بیا دا غریب کس روان شي په خپله لار باندې خپل کور ته. دا بېوقوف کس زمری د غوږونو نه نیولی وي تر ډېره پورې، خو زمری په ټوپو شروع وکړي. بالاخر زمری یو زورداره جټکه ورکړي. هغه بېوقوف کس په ځمکه راګوزار شي او زمری هم ورشي په دې باندې شروع وکړي. دا بېوقوف کس وخوري او هغه ختم شي. نو زمری چې کله دا بېوقوف او لالچي انسان وخوري او ځان ښه پرې ډک کړي بیا ولاړ شي په خپله مخه باندې. زموږ د دې کیسې غرض دا و چې لالچ یو لویه بلا ده، باید لالچ ونه کړو. ګرانو کتونکو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو انډیوالانو ته ور ولېږئ تر څو هغه هم څه نه څه خوند ترې واخلي.